أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ترجمة وآية يقينا زمال منز أو زما قرباني او بالآخرة زما زون او زما مرگ خاص الله جل جلاله لردا چې د ټول عالمونو پالون کیدا. واتم الحج والعمرة لله واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. ترجمه او پر ادا کړی حج او عمره خاص الله جل جلاله لرا او ویریږي د الله جل جلاله څخه او پوشی چې بشک الله جل جلاله ډیر سخت عذاب ورکون کیدا. عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه واله والصلاه والسلام بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسما وكبر. قال رايته وادعا قدمه على سفاههما ويقول بسم الله والله اکبر متفق علیه. ترجمه لحضرت انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و صلوات و سلام د دوه کورونو والا پسونو چې دغه کورونه وګدو یادا چې کورونه مات نو او برګ یعنی د تور او سپین رنگو قربانی کړي وا. رسول صلی الله علیه و آله و صلوات و سلام بسم الله او والله اکبر ویلو سره په خپل لاس مبارک سره هغه ذبح ک. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه په اړخ یا په غاړه باندې په مبارکه ایښی و او بسم الله والله اکبر ویلې. خلاصه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دو برګو او کرورو پسونو سره قربانی کړي و. هغه په خپل لاس ذبح کړل، بسم الله ویلې او تکبیر وای او خپل پخې د هغو په اړخو ایښی و. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة والسلام قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. ترجمه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایل د ابن ادم د نحر یعنی د قربانی کولو د ورځې داسې هیڅ عمل نشتا چې د الله جل جلاله په نزد د وینو بیولو یعنی قربانی کولو څخه زیات محبوب وي الله ته. او د قربانی هغه ذبح شوی حیوان با د قیامت په ورځ د خپلو ښکرونو ویښتانو نوکونو او خنګرو سره راسي او د قربانی وینه مخکې د دې څخه چې په ځمکه توی شي یعنی د ذبح کولو د ارادې په وخت به په بارگاه الهی کې قبلیږي. نو تاسو د دې په وجه یعنی د قربانی کولو سره خپل نفس خوشاله کړئ. د افغانستان مومن او مجاهد ملت او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له هر څه د مخې تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله مو قربانی صدقات حجونه او ټول حسنه اعمال قبول کا. دا چې د عبادت او قربانی دغه ورځې پر موږ په داسې حال کې راځي چې الحمدلله د شرعي نظام او سر تاثری امن څخه برخمن یو. نو ټول باید د الله جل جلاله شکر ادا کړو ترڅو د لا نور الهی نعمتونو مستحق وګرځو. لله الحمد اسلامی امارت پراتلو سره په ټول افغانستان کې شرعي نظام حاکم شوی. مقدس اسلامی شریعت تطبیق دا د دینی شعائرو د لوړتیا او دینی مراکزو د فرختیا ترقی او تقویل لپاره مهم اقدامات کړل شوي دي. دا ټول هغه اهداف او ارزښتونه دي
چې د ترلاسه کولو لپاره زمون ایماندارو خلکو اوږدې مبارزې کړي او ډېرې لوی قربانۍ ورکړي. په وطن کې مو اسلامي ورورولي او یووالی ټینګ شوی. عامه شتمني مو لکه معدن، ځمکې، ځنګلونه او نور ملکیتونه د بیت المال په حیث خوندي ساتل شوي. د اسلامي امارت په حاکمیت سره د ټولو اتباعو شرعي حقوق تامین او محفوظ دي. هیڅوک پر چا باندې ظلم او تیری نشي کولای. د ظلم مخه نیول شوی او د مظلوم د حق پوښتنه کیږي. د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت پلی شوی ده. دغه راز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویه فریضه عملاً ترسره کیږي. په دې برخه کې د شرعي اصولو سره سم د ټولنې د اصلاح په مقصد اقدامات ترسره کیږي او د الله عز وجل په نصرت او فضل سره د اسلامی امارت د حاکمانه اقداماتو اخلاص او شفافیت په برکت د بیا رغونې، زراعت، ابیاری، سرکسازی، معادنو د استخراج او نور برخو کې مهم ګامونه اخیستل شوي او لا تر لاس لاندې دي. اسلامی امارت په اقتصادي برخه کې د لا نورو پرمختګونو او د خپل خلکو د اقتصادي ستونزو د لمنځه وړلو په مقصد پر ټولو سرمایه‌دارانو او تجارانو یو ور بیا هم غږ کوي چې په بیلابیلو برخو کې سرمایه گذاري وکړي او د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. اسلامی امارت د دوی امنیت او د ټولو حقوقو رعایت ته ژمن ده او ټول امارتي ادارې مکلفیت لري چې د افغانستان د ښېرازۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې سرمایه گزارانو ته لازم سهولتونه ایجاد کړي او په دې برخه کې د هغوی غوښتنو ته توجه او رسیدګي وکړي. اسلامی امارت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقوقو تامین او مرستې ته کلکه ژمنتیا لري. دغه راز په شتمنو افغانانو غږ کوو چې بې وزله خلک او یتیمان او مسکینان هیر نه کړي. د هغوی پالنې او مرستې ته پوره توجه وکړي. د سوالګرو کسانو له سوال څخه د راګرځولو په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي دي او زرګونه سوالګرو ته چې اړمن تثبیت شوي دي د اسلامي امارت لخوا مرستې ورکول کیږي. د افغانستان اسلامی امارت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي ملکونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت اسلامی امارت ادا کړی. د اسلامی امارت مسؤلینو ته می توصیه ده چې د خپل مسؤلیت په ټولو برخو کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپل مکلفیتونه په جدیت سره سرته ورسوي او خپل دروازې دولت پر مخ باندې اخلاص کړي، کارونه په احسنه او عاجله طریقه اجرا کړي. له خلکو سره هیڅ کله داسې چلن ونه کړي چې خلک ځانونه له تاسې پردي وبولي. امنیتي مسؤلینو ته مې هدایت داده چې په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو هوساینې، خدمت او خوندیتوب ته پوره توجه وکړي. د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او یتیمانو د کورنیو پوښتنه وکړي او د خپل توان په اندازه ورسره کومک او مرسته وکړي. محترم ورونو، زموږ او تاسو مشترک مسؤلیت جوړیږي چې د خپل شرعي نظام ساتنه، پالنه او خدمت وکړو. دا نظام د ډیرو قربانیو، د شهیدانو د وینو په قیمت د مجاهدینو او مخلصو مسلمانانو په خورا سترو ستړیاو او قربانیو لاسته راغلی. راځئ چې د ساتنې لپاره هم ټول په اتفاق
او اخلاص سره ودرېږو لکه ورونه د یو بل تر څنګ پاتې شو د دښمنانو ټولې دسیسې شنډې کړو د امنیت سوکالۍ آبادۍ او د حاکم شرعي نظام قدر وکړو او د لا پیاوړتیا لپاره لاس په کار واوسېږو. الحمدلله سکل په افغانستان د افغانستان څخه تر 10,000 پورې حاجیان د حج د سترې فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي دي. د ارشاد حج اوقاف وزارت او نور امارتي مسؤلینو لخوا په پوره اهتمام سره خدمت کیږي او ټول لازم سہولتونه ورته په پام کې نیول شوي دي. د حرمین شریفین ته د نړۍ له کونج څخه راغلیو حاجانو کرامو څخه هیله کوم چې د ټول اسلامي امت او بالخصوص د فلسطین د مظلوم مسلمانانو او زمونږ د زوریدلو خلکو لپاره دعاګانې وکړي ترڅو الله جل جلاله له دنیوي او اخروي سعادت او سرلوړۍ څخه برخمن کړي. په دا وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د سیلابونو بارانونو او نورو اپتونو له امله د اوښتو زیانونو په اوښتلو باندې سخت اندېښمن یو. د ټولو غمځپلو افغانانو سره د زړه له کومې تسلیت شریکوو. په پیښو کې شهیدانو ته جنت الفردوس او زخمیانو ته کامله او عاجله شفا او غمځپلو کورنیو ته د زړه صبر او اجر د الله جل و جلاله څخه غواړو. الحمدلله د اسلامی امارت ټولو اړوندو ادارو او مجاهدینو د مصیبت ځپلو په نجات او خدمت کې حتی الامکان کومک کړی ده او لا هم بوخت دي. ورسره له تجارانو توانمندو شتمنو عوامو افغانانو څخه هم غواړم چې د خپلو امکاناتو سره سم د مصیبت ځپلو افغانانو غم او درد ته رسیدنه وکړي. د هغو څخه هیڅ ډول مالی او معنوي کومک دریغ نه کړي. دا چې د اسلامی امارت اړوندو ادارو وزارتونو او مجاهدینو له ګاونډیو هیوادونو څخه د جبري اخراج شو مهاجرینو په خدمت کې د تثبیت ترانسپورت صحت او داسې نورو برخو کې کومکونه کړي دي لا هم بوخت دي او هغوی ته د ځمکو د ویش تصمیم نیولی له تجارانو او شتمنو او عامو افغانانو څخه هم غواړو چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له مهاجرینو ورونو څخه حمایت وکړي او خپل کومکونه ورڅخه دریغ نه کړي. د اختر په شپو ورځو کې د بې سرپناه شوو کورنیو حال واخلي او هغوی د اختر په خوشحالۍ کې ځان سره شریک کړي. د فلسطین په غزه او نورو سیمو کې په میرمنو ماشومانو او مظلومو مسلمانانو د اسرائیلي یهودیانو بریدونه او ظلمونه یو ځل بیا په سختو الفاظو باندې غندو او له نورو ملکونو څخه هم غواړو چې د دې ستر جنایت او وحشي ظالمانو د مخنیوي په برابر په سمه توګه خپل مکلفیت ادا کړي. په پای کې یو ځل بیا ټولو مؤمنو او شریفو خلکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د تل لپاره خپل اخترونه همداسې د بشپړې خپلواکۍ او اسلامي نظام په سیوري کې په امن او خوشحالۍ سره ولمانځو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمینو، دا د شیخ صاحب مبارک حفظه الله یقینا چې ډیر جامع او معنی هر څه کې پراته وو. دا موږ او تاسو ته د شیخ صاحب د طرفه را لېږل سوی پیغام و. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دغه پیغام باندې عمل نصیب کړي او زه هم د تاسو یو نماینده او د ولایت د مقام له طرفه تاسو ټولو مجاهد ولس پرور ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې زمونږ او تاسو د حجانو حجونه قبول کړي او الله دې زمونږ او تاسو قرباني قبول کړي او الله دې زمونږ او تاسو د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. تاسو ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.